پاکستانی پوځ د طالبانو پر وړاندې عملیات پیل کړي دي. د پاکستان د 109 پوځیانو هلاکېدل. د پاکستان د پوځ ویان تازه په خپله خبري غونډه کې څه ویلي دي. بشپړ او مکمل جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او اخره کې مو نظر هم شریک کړئ. د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو یې د روان کال له پیل راهیسې په هیواد کې د مخالفو وسلوالو ډلو پر ضد 23,622 عملیات کړي دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري وویل چې په یاده موده کې د پاکستان پوځ 119 پوځیان وژل شوي دي. د پوینا پوځ یوازې په تیرو 15 ورځو کې 2045 عملیات کړي دي. دا هم وویل چې په تیرو 15 ورځو کې 24 مخالف وسلوال وژل شوي دي. چودري همداراز وویل د ترهګرۍ د پای ته رسولو لپاره پوځ، پولیس او نورې ادارې هره ورځ تر 100 زیات عملیات کوي. د پاکستان د پوځ خلاف په خیبر پښتونخوا کې اکثره بریدونه د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان ډله کوي چې په دې وروستیو کې بریدونو سخت زور اخیستی دی او هره ورځ یې د پاکستاني پوځیان او د نورو ادارو غړي هدف ګرځېدلي دي او زګونه پاکستاني پوځیان یې وژلي دي. د کندهار ولایت په 13 ولسوالیو کې به د سلام مخابراتي شبکې نوي سایټونه فعال شي. د کندهار د رسنیو مرکز لیکلي دغه موضوع د کندهار د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس نور الله نوري وړاندې کړي او ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړې شي. او په وروستي لنډ خبر کې اورئ بلخ کې د باختر پنبې غوړیو دولتي فابریکې بیا فعالیت پیل کړ. د بلخ ولایت ځایي چارواکي وایي چې له یوې نیمې لسیزې وروسته دغه ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د باختر پنبې غوړیو دولتي فابریکې بیا ځلې پر فعالیت پیل کړی دی. د یادې کارخونې مسؤلین وایي چې د سرپرست حکومت تر واکمنۍ وروسته یې په تیرو 2 کلونو دغه تولیدي کارخانه بیا ځلې د افغان انجینرانو پر مټ ترمیم کړي او دا مهال با کیفیته غوړي تولیدوي. د باختر پنبې غوړیو د دولتي فابریکې عملیاتي امیر محمد صدیق براتی وایي په 24 ساعتونو کې 3700 کیلوګرامه لابراتوار شوي معیاري غوړي تولیدوي او زیاتوي. که نورو ماشینونه هم فعال شي نو دا کچه به تر 6000 کیلوګرامه غوړیو پورې ورسیږي. قدرمنو لیدونکو مهم خبرونه هم دومره وو. د نورو لپاره موږ وڅارئ. تر بیا ښې شیبې.